د کندوز ښایست را سره وګورئ. تاسو به هم یقین رانیسئ چې دومره ښکلا په افغانستان او د کندوز ولایت کې راځئ ملګرو زموږ سره د دشت ابدان نظاره وګورئ او د بلیسار چوک هم نظاره وګورئ چې په دې کې څومره موټر راغلي، څومره خلک راټول سوي، څومره ولس راټول سوی. نو الحمدلله په افغانستان کې شش کال د کوچني اختر ډیر یو غټ تاریخي محفل جوړ سوی په دشت ابدان کې چې 10 لکه موټر دې ته خاص په منظره راغلي وي. السلام علیکم، زه یم امیر کندوزی او تاسو ګورئ افغان ډرون ویلوګ چینل. که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم ووهئ چې هر نوې ویډیو تاسو ته اول تر اوله راشي. نو اوس به راځو دا ویډیو ته، تاسو یې هم ورته ګورئ. ډیر یو ښایسته زبردسته نظاره ده چې زه هم ورته ډیر حیران یم. نو مخته چې کومه نظاره راځي هغه هم راسره وګورئ. نو انشاءالله زه امید لرم چې تر دې نظارې بیا هغه ډیره ښایسته ده. زم په دې پوهیږم چې هر سړی غواړي زه کامیاب شم. نو د کامیابیدلو لپاره که خوب رښتیا کوي نو خوب به ورکوي د ځان له. ډیره ښکلا څومره چې بره ده دغومره لاندې هم ده. راځئ ملګرو زموږ سره د لاندې نظاره هم وګورئ چې موږ په دې کې څونې ملګري راټول سوي یو. نو مخته به هم ځو د شپې نظارې ته بیا. او اوس مازدیګری دی، راځي به ماښام او تاسو ته به زه درښیم د شپې یو داستان. اوس زه تاسو ته درښیم د شپې یو ښایسته انداز چې تاسو به هم ورته حیران سئ. همدغه ځای دی چې کوم ځای کې زه ولاړ یم. اوس یې د شپې نظاره هم راسره وګورئ. ماشاءالله دا ته دشت ابدان ښکلا ده، تاسو یې هم را سره وګورئ. دا د افغانستان ښایسته نظاره ده او لکه څنګه چې د تیر کلو په شانتې دا کال هم د امن په غېږ کې ډیر نازولی تیر شو. ماشاءالله هو څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې د دشت ابدان ښکلا ده، نو وګورئ ولا دغسې او په زړه پورې نظاره ده. څنګه 10 لکه موټر د دشت ابدان د کوچني اختر تاسو ته مو ویلي وو. نو اوس یې وګورئ راسره. تاسو کتلی شئ ملګرو ماشاءالله دا دومره ساحه ټوله ښایسته رڼا ده. دا ټول موټر او خلک راټول شوي په دشت ابدان کې. د دې ماشاءالله کوچني اختر ډیره بیله نظاره ده.
او دا شپه مو هم په خیر ملګرو. راځئ چې اوس زو د 2مې ورځې ویډیو ته. راځئ را سره وګورئ. د 2مې ورځې د کوچني اختر سهار په خیر ملګرو. راځئ زموږ سره د بلیسار چوک نظاره وګورئ. دا د بلیسار چوک دی او تاسو ته زه به په یو نوي انداز کې دا درښیم چې 4 سرکه لارې لري دا، او هر سرک باندې څومره بیروبار دی د موټرو، نو تاسو چې ووینئ یقین به مو را نشي. ملګرو مخ ته راځئ، دا ویډیو سر تر اخره را سره وګورئ. راځئ ملګرو زموږ سره د کابل د لین موټرو هم داسې نظاره وګورئ. او دا سړک د ولید چوک نه راځي مخامخ بلیسار چوک ته، او دا چوک لاره به بیا ځي مخ پر دشت ابدان. اوس به راښکته شو او زه به مخ پر 4 طرف په دې چوک او 4 لارې به تاسو ته زه درښیم. دا لاره چې ده تاسو یې وینئ، دا د کابل د لین د شمال د کندوز ولایت. اوس به زو دا موټر چې په کوم طرف روان دی په هغه طرف به زو او تاسو ته به زه درښیم چې کومه لار د کوم ولایت. یو لاره مو کراس کړه د کابل لین. اوس دا لاره چې تاسو مخامخ وینئ دا د عمومي چوک لار ده، او دا بله لار چې تاسو وینئ دا د تخار طرف دی. د تخار موټر هم ماشاءالله ډیر په یو رش و کش کې را روان دي، او دا لاره چې تاسو وینئ دا ټول دشت ابدان ته روان دي. اوس به یو څه ورنږدې کېږو او تاسو ته به د لاندې نظاره هم مخکې درښیو چې په چوک باندې څومره بیروبار دی او څومره خلک خوشحاله دي دې اختر کې ماشاءالله. نو راځئ مخکې نظاره وګورئ را سره. اوس به یو څه بل رنګ کا انداز راولو په دې ویډیو کې. تاسو مونږ سره دا چوک او دا موټرې ټول به په یو نظر مخامخ را سره ووینئ. اوس موږ ور روان یو او لاندې نظاره به هم تاسو ووینئ چې هغه خو یو بل رنګه ښکلا لري چې دې ویډیو ته ټول حیران لاړه چې دا څه رقم کار روان دی په دې چوک باندې. او ستاسو سره به زه د لاندې د دې چوک ټول منظمه کسان به هم در وښیم چې الحمدلله امنیت هم ښه صحیح ولاړ دی. دې ویډیو کې تاسو مخامخ ووینئ. مننه د ویډیو کتلو نه. تاسو سره به زه ګورم په نوي ویډیو کې په یو نوي انداز سره.